السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم ورونو، تاسو زموږ پښتو یوټیوب چینل او پښتو فیسبوک پاڼې ته خیر راغلاست. محترمو، ډیری ورونه دا پوښتنه کوي چې موږ د واتس اپ سټیکر یې څرنګه جوړ کړو د تصویرانو په شکل کې. نو موږ د دې لپاره یو بهترین اپلیکیشن ستاسو لپاره او ستاسو د خوښې اپلیکیشن راوړی. نو مهرباني وکړئ دا ویډیو مخته شیر کړئ، د فیسبوک پښتو پاڼه او یوټیوب پښتو چینل دا هم در سره سبسکرایب کړئ. مننه. ستاسو وخت نه نیسو، ستاسو ډېر قیمتي وخت دی او موږ کار په مخ باندې بیایو. تاسو به پلی سټور ته ولاړ شئ. پلی سټور کې به ولیکئ سټیکر میکر. دا فلحال ما انسټال کړی. تاسو به سټیکر میکر همدغه لوګو به پې لګېدلی وي. د دې په شکل سټیکر میکر په نوم باندې په زرهاوو اپلیکیشنونه دي، خو هغه کار نه ورکوي. دا ډېر بهترین اپلیکیشن دی. ما انسټال کړی، تاسو به انسټال کړئ او اوپن باندې به کلیک ووهئ. چې کله تاسو اوپن کړئ نو دلته کریټ ا نیو سټیکر پیک، تاسو به په دغه باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو نه نوم غواړي، د دې سټیکر ته څه نوم ورکوئ. معمولي یو نوم ورکړئ. موږ نوم ورکړو او دا تاسو کوم نوم ورکړی په همدغه نوم باندې به کلیک وکړئ او دلته به تاسو ته ډېرې خانې ښکاره کیږي. تاسو چې څومره تصویران او سټیکران تر 150 پورې سټیکران تاسو په یو وار باندې جوړولی شئ. نو تاسو به په دغه اوله خانه باندې کلیک وکړئ، ګیلري ته به ولاړ شئ او ګیلري نه به ستاسو کوم تصویر خوښ وي هغه تصویر به راواخلئ. موږ تصویر خوښ کړ او تصویر هم راواخیست. نو دا تاسو هر رقم جوړولی شئ. داسې په دلته وینئ دا لاندې لیکلي فری هینډ، د ګوته باندې داسې خواته ترې راتاولی شئ او دا دلته سکویر، که تاسو څلور کونجه هغه جوړوئ تصویر جوړوئ، دا سکویر باندې دې باندې کلیک وکړئ او داسې به دې باندې داسې خواته راکش کړئ. دا څلور کونجی تصویر یې کاټ کړو. نو سیو سټیکر باندې که تاسو خط مت پې باندې لیکئ یا خط هم پې لیکلی شئ، دا ایډ ټیکس بټن لیکلی، آوټ لاین بټن، او تاسو سیو سټیکر باندې به کلیک کړئ. تاسو کله تاسو ځان سره سیو کړو، دا تصویر اوس جوړ شو. تاسو دا لاندې ایډ ټو واتس اپ دې بټن باندې به کلیک وکړئ. دې ایډ بټن باندې پسې کلیک کړئ. چې کله هم دا کلیک کړو نو ستاسو دا سټیکر چې کوم جوړ شو دا ډایرکټ واتس اپ ته لاړ. نو تاسو به واتس اپ ته راشئ. کله تاسو خپل واتس اپ خلاص کړئ د سټیکرانو ځای ته به ستاسو سټیکر راشي. مننه، خیر.